یو سوال دی یو سړی ویل د مسلمانانو په مقابله کې نسوارو دعا کوي دا خو ګناه نه ده. ګناه څه کې ده؟ د ایمان نه په دې سره خلاصېږي چې د مسلمان او د کافر مقابله ده او تر لګي د کافر په سپورټ کې لګي د هغه په ملګرتیا کې وغله دعاګانې کې الله رب العالمین به د ایمان نه خلاص کی. دغه شانتي د موسی علیه السلام په زمانه کې بلعام ابن باعورا په نامه باندې کسو چې هغه قوم ته کافرانو له دعا وکړه او موسی علیه السلام ته خیره وکړه. الله رب العالمین د هغه مثال د سپي سره ورکوه، فمثله کمثل الکلب. الله وی د مثال په شان د سپي دی. الله سبحانه وتعالی هغه انسان ذلیل کوي چې هغه د مسلمان په مقابله کې د کافر سره ودرېږي. ایمانی غیرت خدا د ایمان انسان تداوي چې په کار دی چې مونږه د مسلمان د پاره دعاګانې وکړو، نه دا چې د کافر د پاره دعا وکړو. ځکه کافر سره زمونږ څه رشته ده؟ د هغه په باره کې مونږ له اسلام د بایکاټ اعلان کړ چې دنه بایکاټ وکړه او زه دې رالګم د کافر تایید دي کوم سره دی د کافر زما سره هیڅ رشته نشته، نه دینی او نه دنیوي. نو ولې د هغه ملګرتیا وکړلی شي او بل انسان خپل ګریوان کې دغه سوچ وکړي چې یاره زه د کافر ملګرتیا کوم د مسلمان په مقابله کې، نو آیا دا زه ښه کوم او که بد کوم؟ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره یوشک ان یأتی علی الناس زمان ویل نږدې ده په دې خلکو باندې به داسې وخت راشي داسې یوه زمانه به راشي اسلام به پاتې نه شي سوا د نوم د هغه نه، صرف د اسلام نامه به پاتې شي، نور به څه نه. نو عجیبه غوندې خبره ده. الله دې زموږ ایمانونو ته خیر کړي. د اسلام هسې نوم پاتې خلک په خوله باندې مسلمانان دي لیکن زړه کې ایمان او اسلام نشته دی.